درنو ملګرو، یو ځل بیا درته هرکلی وایم. زه پټان افغان یم او تاسې د پښتو کمپیوټري زده کړو خپرونه اورئ. په نننۍ خپرونه کې به په دې باندې کار وکړو چې د بلاګ لیک بڼې یا فنټونه څنګه تغییر کړو. د دې دپاره چې موږ د بلاګ فنټ تغییر کړو، نو راځو دلته تیم باندې کلیک کوو. په تیم کې راځو ایډیټ ایچ ټي ایم ایل ته. کله مو چې ایډیټ ایچ ټي ایم ایل وکړه، نو دلته راځو په دغه لیکنې چې دا ډېرې لیکنې دي دلته کلیک کوو، کنټرول اف وهو. کله مو چې کنټرول اف وهو، دلته لیکو فانټ او بیا دا نښه ورکوو فیملی لیکو. له دې نه وروسته به تاسې وګورئ چې موږ ته فنډ فیملی راځي. دا ګورئ دا هر یو مخې ته بیا لیکلی چې دا د کوم ځای فنډ دی، د باډي فنډ دی، یعنې د دې عمومي ډانچې فنډ دی. نو راځو دلته د دې دپاره چې دې فنډ تغییر کړو، یو پښتو فنډ ورته ورکړو. نو موږ سره چې هر پروګرام چې په هغې کې موږ پښتو فنټونه ولرو، که هغه ورډ وي، اکسل وي، یعنې مایکروسافټ افیس وي، یا ایډوبي پروګرامونه وي، خو چې په هغې کې موږ سره پښتو فنټونه وي، له هغه نه موږ استفاده کوو. راځو مثال زه دلته یو فنټ ورکوم، پښتو کرور. پښتو کرور خط باندې دا به عمومي داسې سلیکټ کوي ټول او کاپي به ووهئ. له کاپي نه وروسته به تاسې راځئ دلته چې په هر ځای کې دغه بل فنټ وي. تاسې ګورئ په دې کې د 3 فنټونه، 2 3 4 فنټه کارولی دي. دا 4 واړه لرې کوم، په ځای یو فنټ ورکوم. په همدې شکل به راځئ، مختلفو ځایونو کې دا فنټونه دي، دا به تاسې پاکوئ او له هغه نه وروسته به خپل فنټ پې پیسټ کوئ. دې سره په څنګ کې تاسې ګورئ چې دا د فوټر دغه دی، دا هم چینج کوم. او مختلفو ځایونو کې ډېر زیات ځایونه یعنې همدغه فنټ استعمال شوی وي، تاسې به هغه لرې کوئ او په ځای به یو نوی فنټ انتخابوئ. زه یو څو دانې پاکوم، له هغه نه وروسته تاسې بیا خپله پې کار وکړئ، ځکه دا ویډیو کې ډېر وخت نیسي. نو په دې خاطر باندې یو څه فنټونه چې موږ ته هلته پته ولګېږي چې موږ دغه فنټونه تغییر کړه، نو په ډېرو باندې کار نه کوو، ځکه هغه بیا وخت ډېر زیات نیسي. نو تاسې کولی شئ هغه بیا په خپله په ترتیب سره پاک کړئ او په ځای د خپلې خوښې فنټ استعمال کړئ. علاوه له دې نه تاسو کولی شئ مختلفو ځایونو دپاره مختلف فنټونه استعمال کړئ. ما د کار د اسانتیا د خاطره دلته یوازې یو فنټ انتخاب کړه، تر څو کار اسانه وي، ځکه د دې ایچ ټي ایم ایل فایل لوستل او بیا په هغه باندې کار کول دا ډېر زیات وخت نیسي. ښه، فکر کوم همدومره به بس وي. اوس راځو ګورو چې موږ د کومو ځایونو فنټ تغییر کړه. د باندې سیف وهو او بیا وکوو. تاسې ګورئ چې زمونږ د سایډ بار او د هغې فنټ تغییر شو، خو د هیډر فنټ لا هماغسې پاتې دی، د دې هم تغییر شو. ګورئ پښتو کرول ته واوښته. نو دا تاسې کولی شئ په ترتیب سره ټول پاک کړئ او د هغه په ځای خپل نوی فنټ انتخاب کړئ. داسې دلته هم ګورئ چې دا فنټونه هم تغییر شو. نو کولی شئ په دې طریقې باندې د خپل ویب سایټ فنټونه تغییر کړئ او هغه ته نوی فنټ ورکړئ. تر هغې چې له یو بلې خپرونې سره ستاسې په حضور کې حاضرېږم، په لوی الله تعالی مو سپارم. د خدای